یو مزاحیه اداکار چې تېره شپه وفات شوی و، یعنی افسر خان، د هغه په جنازه کې یو ډېر دردونکی منظر ولیدل شو چې خلک یې ډېر زیات خفه کړل. د هغه په جنازه کې چې کوم خلک راغلي وو ټولو خلکو وژړل، ټول خلک په سرو سترګو کېناستل. افسر خان چې یو داسې اداکار و چې اوس ورپسې ټول خلک خفه دي. یعنی د هغه زړې انټرویوز چې کوم ګوري چې د پکې په خپل بیانونو کې ویلي وو چې زه ډېر زیات د غریبۍ ژوند تېروم، د غریبۍ زندګي مې ده، زما بچي د ښه خوراک، د ښه جامو، د ښه پیزار په ارمان دي. ویل یې چې زه هم د یو ښه کور په ارمان یم، د یو ښه ګاډي په ارمان یم. خو وایي چې 25 کاله مې دغسې اکټینګ وکړو، پښتانه مې خوشحاله کړل، د خلکو په مخونو مې خنداګانې راوستلې، خو هیڅ چا هم زموږ درد خپل درد ونه ګڼلو او موږ ته هیڅ چا هم لاس را نه کړو، نه راته حکومت لاس را کړو، نه را سره حکومت مرسته وکړله او نه بل چا لاس را کړو. نو درنو دوستانو، هغه په ژړا ژړا باندې دغه داستان بیان کړو. خو کله چې هغه د دغه بیمارۍ په حالت کې و، نو د دغه بیمارۍ په حالت کې هغه نه خپل خپلوان، ملګري، یاران، دوستان، د کورنۍ خلک، هغه ټول چې کوم چې ښه وس یې رسېدلو د ده نه لرې وتښتېدل. نو دوستانو، د ژوند دا یو داسې حقیقت دی چې کله انسان غریب وي خپل خپلوان به ترې هم تښتي، خو چې کله هغه ته پیسې راشي نو خپل خپلوان به هم ورته بیا راخوشي وي، راځي به ورته. نو د دې ویډیو جوړولو مقصد هم زموږ همدغه دی چې د افسر خان د ژوند هغه حقیقتونه، هغه معلومات تاسو سره شریک کړو چې تاسو د هغې نه نه خبر، او د هغه په جنازه کې چې کوم حالت مخې ته راغلی و هغه تاسو سره شریک کړو. نو قدرمنو دوستانو، افسر خان جنازه 13 ورځ په پېښور کې وشوله چې یو ډېر د غریبه په حالت کې، خو د خفګان او د افسوس خبره دا وه چې هغه ته خپل یو ملګری هم رانغی، یعنی کوم اداکاران چې وو، کوم اکټران چې وو، هیڅ چا هم ورته سر راښکاره نه کړو. د افسر خان په باره کې دا معلومات تر همدې ځایه